داسې برکتناکه شپه کې چې په دې کې د الله رب العزت رحمت مسلسل نازلیږي او د باران په شان د الله رحمت وریږي. او د الله رب العزت په دې رحمت کې چې د باران په شان وریږي بیا هم دوه سړي داسې دي چې هغوی د رحمت نه محرومه پاتې کیږي. یو مشرک دی او دویم هغه څوک چې په زړه کې کینه ساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې د دې دوه سړیو بخښنه نه کیږي. یو مشرک یعنی هغه کوم کس چې د الله رب العزت په ذات او صفاتو کې د الله رب العزت مخلوق شریکوي، د دې بدبخت مغفرت په دې برکتناکه شپه کې نه کیږي تر کومه پورې چې دا ګناهونه پرې نږدي او توبه ونه باسي، تر هغه وخته پورې د ده مغفرت نه کیږي. د الله رب العزت واضح اعلان دی: ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت بخښنه نه کوي هغه چاته چې هغه الله سره شریک راوړي، او که چا شریک نه یې راوړی نور ګناهونه یې کړي وي، الله چې چاته وغواړي هغه ته بیا بخښنه کوي. په یو بل آیت کې الله رب العزت فرمایي: ولا يدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. الله رب العزت فرمایي چې مشرک تر هغه وخته پورې جنت کې نشي داخلېدلی تر کومې پورې چې اوښ د ستنې په سوري کې داخل نشي، او د ستنې په سوري کې د اوښ داخلېدل محال او ناممکن دي. بلکل همدغه شان د مشرک جنت کې داخلېدل محال او ناممکن دي. نو مشرک ته الله په دې شپه کې بخښنه نه کوي. او حال دا چې الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاهوري رحمه الله لیکي که یو انسان 5 وخته منځونه کړي په خپل ژوند کې، روژه یې نیولي، حجونه یې کړي، زکاتونه یې ورکړي، همدارنګه صدقې او خیرات یې کړي، د الله رب العزت د کلام تلاوت یې کړی، خو د هغه په زړه کې د یو غوښتو دانې برابر هم شرک وي او د توبې نه بغیر د هغه وفات وشي، نو دا سړی به د جنت خوشبویي هم بوی نه کړي. حال دا چې د جنت خوشبویي د 500 کالو مسافت نه هم د انسان مشام او پوزې ته رارسیږي. نه د هر څه نه مهمه د خپل عقیده ده چې خپل عقیده سالمه وګرځوو. هغه خرافات یا د غیر الله عبادتونه چې دي د هغه نه لرې شو. که د پیر سجده ده، که د قبر سجده ده، هغه لرې کو الله ته سجده وکړو. نو الله رب العزت مشرک ته په دې شپه کې بخښنه نه کوي. دویم سړی چې په دې شپه کې الله هغه ته بخښنه نه کوي، د الله د رحمت نه هغه محروم وي، هغه کینه ساتونکی انسان دی. د دې به هم په دې برکتناکه شپه کې مغفرت نه کیږي. کینه شرک سره یو ځای شوې ده چې دې دواړو ته په دې شپه باندې بخښنه نه کیږي. دا د دې وجې نه چې شرک یو داسې ګناه ده چې دا الله پاک نه معاف کوي، او کینه هم د بنده حق دی، دا هم الله پاک نه معاف کوي. نو هیڅ یو مسلمان ته دا مناسب نه ده چې د هغه بل انسان سره، بل مسلمان سره کینه او حسد په زړه کې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. رسول الله وایي حلال نه ده یو مؤمن ته چې د خپل بل مؤمن ورور پرېږدي بره د 3 ورځو